السلام علیکم ټولو مرګرو ته دا ویډیو لګه واورئ الاس سنډول پکې وینئ موبایل زما چرته دی ته اوس دا وایې چې زه په جس کې ګرځم پیاده به نه ګرځم او زه ښه روان یم په سونډي کې لاس وام ته لاس شڼې روانې لاس شڼې روانې او ته څه وایې چې زه به آینده دپاره هوښیار شم په جس کې ګرځې تا آینده دپاره هوښیار شوې د چا په کور به نه ورځې بیا د پښتون بچی ته به لاس نه ورچې د پښتون په کور به په بدماشه طریقه نه ورځې بقایا ته څه وایې چې زما ډېره غټه منصوبه ده او ډېر غټ پلانینګ دی هغه غټ پلانینګ چې د کومه تیار کو دا غټ پلانینګ بدلم بیا دقه شان جواب درکو مړه ستا کم پلانینګ تا کامیاب کو تا جینۍ وساتله تا په هوټل کې کېنوله تا په روزګار کې کېنوله تا د هوټل په منیجرۍ کې وساتله تا کومه کار منظور کو تا خپله خودکشي سرته ورسوله په هر ځای کې به دله دقه شانتې غوټه ماتو ته ماته پلانونه تیارې زه ایمان او عقیده زما په الله ده که نه الله به ما ساتي دا سر دی انسان ته الله نه ټیټوي چې د بېزتۍ ورځ راځي الله د ایمان مرګ راکړي که نه خو ستا په شانتې بړواګان چې د عقل سترګې ودي شي او خپلې ښځې هیرې کړي او پردۍ ښځې راوالي او په خلکو پسې بوځي او ګرځي او دلالي او بړواتوب او بیا خپله غلطي ورته نه ښکاري او په نورو خلکو پسې ځي او په دیرو کې ورننوځي او چینګ چینګ کېږي زما او ستا 15 میاشتو حساب کتاب دی او هر پلانینګ دی استعمال کا زه یو نه یم او نه میرات یم ښکاره خبره ده زما چې دا تانې نواله او د کروڑونو د میلیونو پورې کم حساب کتاب دی دا غونډ ما په تا پسې لیکلی د سعودي عرب په خاوره که مې روزګار دی او که مې ټیکهداري کړله او که مې بېروزګاري ده دا په تا پسې درج دی او ته به څه پلان تیار کړي پلانینګ دی په موږ کار نه کوي نو بقایا زما دی په خدای باندې قسم چې ته به د ښځو په طریقه باندې کردار کې لکه پرون چې ته راتلی ما ته د لاس راچو زه پښتنو ته یم په رب مې د قسم پرون دې داسې کوله چې زه به دته لاس وراچوم ویډیو به ترې وکړم او بېعزته به شي دنیا ته خو ته داسې تللی لکه د سپي 6,000 خلک ولاړ دي څوک دې خواله نه درغلی او داسې د لاس سنډی او زما موبایل او د غربولو هغه ویډیوګانې دي د هوټل او د دغې دوکان د دې کیمرو نه اوس راوباسم او شیر کوم یې د دې قوم سه ولې چې تا وال خوړل دی او ته اوس هم وایې چې ما وال نه دي خوړل زما د په رب کعبه قسم یې داسې ډبهار دي خوړلی لکه د خره په شانتې ډبهار دي خوړلی دی او اوس ځه په کور کې خو د من خاخور او د من هامور هغه د عزت او احترام نه کوي ثناګل له ځان دوبۍ ته ورسوه چې ثناګل د پټۍ وکړي او ثناګل د له ټکورونه درکړي لاس ته خلاص